بیع او قرض احکام صرف مختلف دي. مثلا زه یو ساده الفاظو باندې داسې ووایم که چیرته یو سړی د یو چا نه 1,00,000 روپۍ قرض کړي او بیا ورته وایي چې الله ما ته راکړي نو تا ته یې درکړو، دا معامله روا ده. الاقراض تقضى بامثالها او هیڅ مشکل په شریعت کې نه لري، بلکې مکارم الاخلاق نه داخله ده، په مودت او محبت کې داخله ده. احادیثو کې د قرض حسنه صفات راغلي دي او الٰه العالمین دا چا چې قرض حسنه ورکړی دی هر ورځ د دغومره پیسو یا د دغومره جنس د دغومره شي د هغه صدقې ثواب الله د ته په عملنامه کې لیکي، یعنی اجر زیات. او یو معامله د بیع ده. اوس که چیرته یو سړی صرافي کوي او د یو چا نه 1,00,000 روپۍ په صرافۍ واخلي، یعنی بیع واخلي ترېنه پیسو او وایي چې زه به بیا درکړم 10 ورځې وروسته، دا اوس ناروا ده، دا اوس ناجایز ده. دلته خو داسې راځي چې په بیع کې به چې اموال ربویه وي او جنس او قدر یو شی وي، په دغه صورت کې به په یو مجلس کې دا موضوع خلاصیږي. که جنس هم یو وي او قدر هم یو وي، مجلس به هم یو وي او لاس په لاس به هم وي او د هغې تر څنګ به زیادت به هم پکې نه وي. زیادت بلا عوضه پکې سود دی، ناروا ده. او که چیرته جنس بدل وي نو بیا یو زیات بل کم ورکوی سي، خو مجلس به خامخا یو وي. نصیحه پکې ناروا ده چې یو د نن یو بل د سبا. نو دغسې دغه ورونه باید په دې باندې پوه سي چې یو معامله د قرض ده او یو معامله د بیع. نو دغه دکاندار ته چې یو مشتری راغلی دی او مثلا د هغه نه غوړي غواړي او د سره دغه غوړي نشته، نو دی د بل ملګري نه راوړي، نو که قرض یې راوړي چې هغه ته وایي ته دا قرض ما ته راکړه دا غوړي، چې کله ما راوستل زه به تا ته خپل قرض در وسپارم، دا بیا روا ده، دې کې مشکل نشته.